دوستانو که په انګلیش کې چاته وایي چې مخ ته ګوره نو داسې به ورته وایي look ahead. look ahead. او یا که چاته وایي چې ښي طرف ته تاو شه نو داسې به ورته وایي turn right. turn right. چپ طرف ته تاو شه turn left. turn left. مخکې لاړ شه go ahead. go ahead. واپس راشه come back. come back. ما پسې راځه follow me. follow me. follow معنا تعقیبول یا راتلل، یو چا پسې تلل. په لوړ اواز خبرې وکړه یا تیزې خبرې وکړه. په انګلیسي کې به وایو speak loudly. speak loudly. loudly معنا په لوړ اواز یا په جګ اواز. هغه مه خفه کوه. don't make him sad. don't make him sad. sad معنا خفه. موټر کرار چلوه. drive the car slowly. drive the car slowly. موټر ته وخیږه. get on the car. get on the car. get on معنا ختل. موټر نه ښکته شه. get off the car. get off the car. لوښي ومینځه. wash the dishes. wash the dishes. wash معنا مینځل. dishes معنا لوښي. زه موړ یمه. I am full. I am full. زه تږی یم. I am thirsty. I am thirsty. دا thirsty معنا تږی. څوک چې اوبو غواړي، اوبو ته ضرورت ولري، هغې ته وایي په انګلیسي کې thirsty. تږی. زه وږی یمه. I am hungry. I am hungry. hungry معنا وږی. زه په غوسه یمه. I am angry. I am angry. angry وایي په غوسه. هغه خفه ښکاري. He looks sad. He looks sad. looks معنا معلومېدل یا ښکاره کېدل. sad معنا خفه. دوه میاشتې کېږي چې موږ دلته یو. نو په انګلیسي کې به وایو we have been here for 2 months. we have been here for 2 months. 2 months ولګي 2 میاشتې. we معنا موږ. here معنا دلته. یو شی هم نه دی شوی یا هیڅ هم نه دی شوی، یا موږ وایو چې ځینې خلک وایي چې هیڅ خبره نه ده، هیڅ مشکل نشته. نو په انګلیسي کې به وایو nothing is wrong. nothing is wrong. هغه دننه راوله یا داخل ته راوله.
نو په انګلیسي کې به وایو get him inside. get him inside. هغه دننه راوله. get منا راوستل، in منا دننه. هغه په دې ورځو کې خوشاله ده. he is happy in these days. he is happy in these days. happy بلکی خوشاله. these days بلکی په دغه ورځو کې. هغه ماته پرون ورځ راته ویلې. he told me yesterday. he told me yesterday. yesterday منا تیر ورځ یا پرون. told دا د ټیل دویم حالت معنی ده ویل. زه کور ته په 10 بجې ورسېدم. I got home at 10 o'clock. I got home at 10 o'clock. got د get دویم حالت معنی ده رسیدل. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.